ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له تورخمه کوو. د تورخم دروازه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړې له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې. د ننګرهار ولایت د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي چې شخړه هغه مهال وشوه چې پاکستان په غیر قانوني توګه هلته د دیوال جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخه نیولې. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي پلاوي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د افغانستان د سولې په تړاو بحث او خبرې کړې. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د مرکز ګردیز اړوند رباط سیمې په مهاجرینو کمپ کې ناوې او زوم چې د زازیاریوب ولسوالۍ اوسېدونکي دي د واده په لومړۍ شپه د ګازي بخارۍ له امله وژل شوي. اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د شته ګڼو ستونزو کلیانې د پاکستان په لاس کې دي. ولسمشر غني د کابینې 10 وزیرانو ته د ولسي جرګې د باور رایې څخه مننه کړې. پر کابل ښار د تېرې ورځې توغندیز برید له امله د وژل شویو شمېر 10 تنو ته ورسېد. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د دغه برید له امله 50 تنه نور ټپیان شوي. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي امریکا پرېکړه کړې چې خپل سرتیري په بیړه خپل هیواد ته ستانه کړي. هغه زیاته کړې د امریکا پرېکړې ته په درناوي پکار ده چې شرایطو ته په پام افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر کم شي او امریکایان دې بیړه نه کوي. جنوا کنفرانس د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر جنوا کنفرانس کې د ګډون په موخه سویس ته لاړل. ټاکل شوی چې سبا ته په سویس کې د افغانستان په اړه د جنوا د 2020 میلادي کال کنفرانس برابر او تر سې شنبې دوام وکړي. او وروستی خبر دا دی چې فساد سره د مبارزې کمیسیون غړو د ولسمشر غني په حضور کې قانون ته د وفادارۍ لوړه کړې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.